سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. په دې ویډیو کې موږ او تاسو د پریزنټ کنټینیوس ټینس زمانې په اړه خبرې کوو یا د حال جری زمانې په اړه. د هغې تعریف به کوو او په هغې باندې به مثالونه جوړوو او په دې باندې خبرې کوو چې کوم وختونو کې موږ او تاسو پریزنټ کنټینیوس ټینس استعمالولی شو او څنګه موږ او تاسو یوه زمانه پیژنو چې دغه پریزنټ کنټینیوس ټینس زمانه ده. نو راځئ چې په درس باندې شروع وکړو. تاسو مې د ویډیو تر اخره ملتیا وکړئ او ویډیو ته سره لایک کړئ او د نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. که چینل مو نوی سبسکرایب کړئ نو چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. اول راځو له تعریف څخه یې پیل کوو. پریزنټ کنټینیوس ټینس یا حال جری زمانه چې ده دا هغه زمانه ده چې موږ او تاسو ته یو داسې عمل بیانوي او راښایي چې هغه د خبرو کولو په وخت کې کوم وخت کې چې موږ او تاسو خبرې کوو جریان په حالت کې وي. یعنې موږ او تاسو ته یو داسې کار ښایي چې موږ او تاسو کوم وخت کې یا متکلم کوم وخت کې خبرې کوي یو کار د جریان په حالت کې دی او که نه دی. چې په دې باندې به تاسو انشاءالله په راتلونکي مثالونو کې او همدا ډول په سټرکچرو کې به بیخي ښه سم پوه شئ. لکه په ساده پښتو کې چې موږ او تاسو مثال جوړ کړو، یو څوک دی په ډوډۍ خوړلو باندې لګیا دی او زه دلته اوس مثال تاسو د خبرې کوم یا بل چاته خبرې کوم او زه وایم چې احمد چې دی یا هغه څوک چې دی هغه څه کوي، هغه ډوډۍ خوري، یعنې فعلا د جریان په حالت کې دی، په ډوډۍ باندې لګیا دی. مهمه خبره دا در سره په یاد کړئ چې زمانې لپاره اکثره وخت د ناو اډورب استعمالیږي. ناو معنا اوس. تاسو به لیدلي وي په زیاتو جملو کې او یا په زیاتو محاورو کې کوم وخت چې پریزنټ کنټینیوس خبرې کیږي نو بیا د جملې په اخر کې ناو استعمالول کیږي. نو په همدغه ناو سره هم معلومیږي چې پریزنټ کنټینیوس ټینس معنا ده. راځو پریزنټ کنټینیوس ټینس معنا باندې عملي کار کوو چې څنګه به موږ تاسو په دې کې محاوره جوړوو او څنګه موږ تاسو په دې باندې جملې جوړوو. چې دغه لپاره موږ یو څو مهم او ضروري فرمولونه او یا سټرکچرز لرو. د هغو سټرکچرو له جملې څخه لومړی چې د هغه مثبت سټرکچر دی. مثبت سټرکچر یا مثبت فرمولې چې دی هغه په دې ډول دی: subject plus to be verb plus verb 1 plus ing او plus complement. راځئ په دې سټرکچر باندې یو څه نس خبرې وکړو. subject معنا فاعل، کارکوونکی. د جملې په سر کې به موږ تاسو چې کله په پریزنټ کنټینیوس ټینس زمانه کې کومه جمله جوړوو نو د جملې په سر کې به سبجیکټ یعنی فاعل راوړو او له هغې وروسته به بیا ټو بي ورب راوړل کیږي. ټو بي ورب چاته ویل کیږي؟ ایس آر ایم، دغه ته ټو بي ورب ویل کیږي. او بیا به ورب 1 راوړل کیږي یعنی د ورب لومړی حالت او له هغې وروسته بیا ان جي دی چې د ورب سره یو ځای کیږي او بیا کمپلیمنټ دی. خواږو ملګرو سبجیکټ په اړه ما تېره ویډیو درته جوړه کړې وه، مکمل ډول بشپړ ویډیو مې درته جوړه وه. تاسو کولی شئ چې هغه ویډیو په سبجیکټ پسې وګورئ چې سبجیکټ چاته ویل کیږي او په هغې باندې موږ تاسو بشپړې او مکملې خبرې کړې وې. هغه ویډیو تاسو ته شاید د دې ویډیو کوم وخت چې دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ د دې ویډیو په اخر کې تاسو ته راښکاره کیږي او که نه نو په چینل باندې هم کتلی شئ. اوس مثال ته ګورئ چې په دې سټرکچر باندې زه اوس تاسو ته جوړوم. We are eating bread. We are eating bread. مونږ ډوډۍ خورو. اوس دغه مثال ته تاسو ګورئ او لومړی تاسو سټرکچر ته ګورئ او په اسانۍ سټرکچر په دغه مثال کې عملي کوو چې څنګه دا مثال د په اسانۍ سټرکچر په واسطه جوړ شوی دی. د پاس په سټرکچر کې لیکل شوي دي چې لومړی سبجیکټ یعنې د جملې په سر کې به سبجیکټ راوړل کیږي. نو لاندې مثال ته که وګورئ وي راغلی دی او وي چې دی خپل هغه سبجیکټ دی. سبجیکټ پروناون دی خو خیر سبجیکټ اوس دلته موږ ورته وایو. او پاس سټرکچر ته که بیا تاسو وګورئ هلته لیکل شوي دي چې ټو بي ورب او لاندې چې وګورئ ما درته مخکې هم وویل چې ټو بي ورب ایس آر ایم دی، لاندې ټو بي ورب آر راغلی دی. د وي سره ټو بي ورب چې دی هغه آر ورسره راځي او له هغې وروسته پاس سټرکچر کې ورب 1 راغلی دی یعنې د ورب لومړی حالت او لاندې که چېرته تاسو هغه ته وګورئ مثال ته په هغې کې هم ایټ راغلی دی ایټ او پاس په مثال سټرکچر کې بیا آی ان جي راغلی ده او لاندې مثال کې هم آی ان جي ایټ چې ورب دی هغې ته ورجمع شوي ده چې ایټینګ ورنه جوړ شو او بیا وروسته سټرکچر ته وګورئ هغې کمپلیمنټ دی او لاندې مثال هم کمپلیمنټ او پوره شوی دی چې دغه د پریزنټ کنټینیوس ټینس مثبت سټرکچر وه. او مثبت سټرکچر او مثبته جمله هغه جملې ته ویل کیږي چې یو کار چاته پکې ثابتېږي هغه ته ویل کیږي. We are eating bread. مونږ ډوډۍ خورو. دا مثبت سټرکچر وه او په دې باندې مثبته جملې جوړول کیږي. اوس راځو د منفي سټرکچر په لور. ډېر په اسانۍ سره یې درته تشریحوم
رانه ستړي کېږئ مه او ملتیا مې وکړئ راسره پاتې شئ. ګورئ دوستانو منفي سټرکچر په دې ډول ده: subject plus to be plus not plus verb 1 plus ing plus complement. د present continuous tense منفي سټرکچر چې ده همغه د مثبت سټرکچر په ډول ده، خو دومره فرق لري چې یوازې له to be ورب څخه وروسته په مثبت سټرکچر کې چې دی not استعمالول کېږي، not اضافه کول کېږي، لکه دلته چې تاسو ګورئ ورته نور کوم فرق ورسره نه لري. تاسو په دغه سټرکچر باندې مثال ته متوجه شئ. نو ما مثال اوس بیا دلته استعمالوم تر څو تاسو ښه ورباندې پوه شئ. We are not eating bread. We are not eating bread. مونږ اوس ډوډۍ نه خورو، یعنې د ډوډۍ په خوړلو باندې لګیا نه یو، اوس مهال پې اخته نه یو. نو تاسو اوس په اسانۍ سټرکچر ته ګورئ چې په مثال کې څه ډول عملي شوي ده. په اسانۍ سټرکچر کې راغلی دی سبجیکټ، لاندې مثال کې سبجیکټ چې دی هغه وي دی، او په سټرکچر کې بیا راغلی to be verb. to be verb ما مخکې هم دا خبره ده وکړه چې is or am ته ویل کېږي، او لاندې مثال کې هم وګورئ چې له is or am څخه are راغلی دی د وی لپاره، او په سټرکچر کې بیا not راغلی دی. not معنی نه، او په مثال کې هم وګورئ دلته we are not eating not راغلی دی. په هغې پسې بیا په سټرکچر کې verb 1 راغلی دی، او لاندې په مثال کې هم verb 1 چې eat دی هغه راغلی، او په سټرکچر کې بیا ing ور اضافه شوي ده verb 1 ته، لاندې مثال کې هم ing ور اضافه شوي ده، eating ورنه جوړ شوی دی، او مثال بیا کمپلیمنټ دی، او دلته لاندې البته که په سټرکچر کې کمپلیمنټ راغلی نو په مثال کې هم کمپلیمنټ دی چې هغه bread دی. نو همدا قسم ته we are not eating bread، مونږ ډوډۍ نه خورو. هر وخت چې تاسو چېرته not ګورئ هغه چې د هره جمله کې په هر هغه کې سټرکچر کې استعمال شوی وي نو هغه د منفي معنا ورکوي. راځو د سوالیه سټرکچر په لور چې موږ او تاسو به په present continuous زمانه کې سوال څنګه جوړوو. د کوم فورمول په واسطه موږ او تاسو باید سوال جوړ کړو چې دا یوه ډېره مهمه او ضروري سټرکچر ده. ګورئ ورته ګران دوستانو سوال په دې سټرکچر باندې او په دې فورمول باندې جوړیږي. to be verb لومړي سار کې به to be verb وي، له هغې وروسته به سبجیکټ وي، بیا به verb 1 وي، بیا ing او بیا کمپلیمنټ، او بیا له هغې وروسته په اخر کې کوېسچن مارک یا سوالیه. ګران دوستانو په present continuous tense زمانه کې چې کوم وخت کې پوښتنه کېږي بیا به to be verb د جملې سر ته وړل کېږي. دا خبره تاسو سم په غور سره د سره په یاد کړئ. او سبجیکټ له هغې وروسته verb 1 په خپله verb 1 دی، او ing چې ده هغه د present continuous tense زمانې په هر سټرکچر کې استعمالول کېږي، هغه که مثبته وي، هغه که منفي وي، هغه که سوالیه وي، چې کومه سټرکچر وي، کوم ډول مثال او جمله تاسو جوړوئ په هره جمله کې ing خامخا استعمالول کېږي. د present tense زمانې په رقم د simple present tense زمانې په ډول نه ده چې په هغه کې es چې es یا es هغه فقط په مثبته جمله یا په مثبت سټرکچر کې استعمالېده. خوږو ملګرو اوس تاسو مثال ته متوجه شئ په دې سوالیه سټرکچر باندې. مثال: is he swimming in the pool? is he swimming in the pool؟ آیا هغه اوس هم په ډانډ کې لمبو وهي؟ دغه یوه سوالیه جمله وه چې د سوالیه سټرکچر په واسطه جوړه شوې ده، او دا ډول نور جملې هم ورباندې جوړیږي. نو تاسو زما په فکر چې د سټرکچر عملي کول به نور کوم مشکل نه وي په دې کې، فقط دا په دې جمله کې تاسو به خپله سټرکچر عملي کړئ تر څو تمرین مو ورسره وشي. د present continuous tense یو څو زیات او مهم او همدا ډول سخت هغه چې دي معلومات چې هغه د ing اضافه کول دي د ورب په اخر کې په کومه طریقې سره موږ او تاسو ing ور اضافه کوو، او کوم فعلونه دي چې هغه ing نه اخلي. دغه به بیا انشاءالله په دې باندې به زه په راتلونکي یوه مستقله ویډیو درته جوړوم چې یو څه نه څه شاید دا مشکل هم وي او ضروري درس هم دی. نو تاسو هغې ته په تمه اوسئ او دغه درس په همدغه ځای باندې بس کوم، ځکه چې ویډیو راڅخه بیخي زیاته اوږدېږي. نو دغه درس همدلته بس دی. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو درسره لایک کړئ، د نورو سره هم شیر کړئ، چینل هم درسره سبسکرایب کړئ، او د نورو ویډیوګانو په تمه اوسئ. په دغه ځای باندې ماته اجازه راکړئ. تاسو ته ښه وخت غواړم.